سلامونه او نیکې هیلې. هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. په 11م درس کې به درته د ټولګي د اصطلاحاتو په هکله معلومات وړاندې کړم. کلاس روم ایکسپریشنز، د ټولګي اصطلاحات. اوپن د بوک، کتاب خلاص کړه. اوپن د بوک، کتاب خلاص کړه. کلوز د وینډو، کړکۍ بنده کړه. کلوز د وینډو، کړکۍ بنده کړه. say this word، دا کلمه ووایه. say this word، دا کلمه ووایه. come to the front of the class، د ټولګي مخې ته راشه. come to the front of the class، د ټولګي مخې ته راشه. go to the back of the class، د ټولګي شاته لاړ شه. go to the back of the class، د ټولګي شاته لاړ شه. may I come in، آیا کولی شم چې دننه راشم؟ may I come in، آیا کولی شم چې دننه راشم؟ yes please، هو مهرباني وکړه. yes please، هو مهرباني وکړه. listen to me، ما ته غوږ شه. listen to me، ما ته غوږ شه. write a word، یوه کلمه ولیکه. write a word، یوه کلمه ولیکه. speak in English، په انګلیسي خبرې وکړه. speak in English، په انګلیسي خبرې وکړه. read the book، کتاب ولوله. read the book، کتاب ولوله. who is this، دا څوک دی؟ who is this، دا څوک دی؟ I don't know، زه یې نه پیژنم. I don't know، زه یې نه پیژنم. who is that، هغه څوک دی؟ who is that، هغه څوک دی؟ I don't remember، زما په یاد نه راځي. I don't remember، زما په یاد نه راځي. I am sorry، بخښنه غواړم. I am sorry. I don't understand، زه نه پوهیږم. I don't understand، زه نه پوهیږم. I have a question، زه یوه پوښتنه لرم. I have a question، زه یوه پوښتنه لرم. Please speak slowly، مهرباني وکړه ورو خبرې وکړه. Please speak slowly، مهرباني وکړه ورو خبرې وکړه. Please don't talk، مهرباني وکړه خبرې مه کوه. Please don't talk، مهرباني وکړه خبرې مه کوه. Can you repeat this، آیا کولی شي دا تکرار کړې؟ Can you repeat this، آیا کولی شي دا تکرار کړې؟ That is enough for today، د نن لپاره همدومره بس دی. That is enough for today، د نن لپاره همدومره بس دی. See you tomorrow، سبا به سره وینو. See you tomorrow، سبا به سره وینو. Have a good time، ښه وخت ولرئ. Have a good time، ښه وخت ولرئ. ملګرو دا و د ټولګي اصطلاحات یا کلاس روم ایکسپریشنز. نو د دې په هکله مو تاسو ته معلومات وړاندې کړه. هیله لرم چې یاد اصطلاحات به مو خوښ شوي وي.